تاسو کې به ډېرو خلکو ته دا پته نه وي چې کانسټیپیشن یا قبض څه شی دی. ګوره دې ته په عربۍ کې ام الامراض وایي، یعنی د مرضونو مور. انګلیش کې ورته مدر اف ډیزیزز وایي. همدغه معنی ده د مرضونو مور. یعنی قبض په خپله خو یو بیماري ده خو دا د ډېرو بیمارۍ وجه هم ده. ګورئ قبض هغه حالت ته وایي انسان نارملي یو ورځ کې واشروم ته ځي د ډک حاجت دپاره. نو چې یو ورځ کې لاړ شي او هغه فراغت صحیح وشي، 4-5 منټه تیر کړي او هغه واشروم نه واپس راشي، تکلیف کې نه وي، نو دغه بیا صحتمند انسان دی. خو کو 2-3 ورځې پس ورته حاجت محسوسیږي د واشروم او واشروم ته لاړ شي او حاجت یې نارمل نه کیږي، تکلیف سره کیږي، یا روزانه ځي خو فراغت چې کوم دی هغه په اسانه نه کیږي، حاجت یې نارمل نه کیږي، نو دا حالت ته وایي کانسټیپیشن یا قبض. چې کله تاسو ته قبض شروع شي نو دې سره په تاسو ډېرې بیماریانې وي. ګوره تاسو به علاجونه دغه بیماریانو کوئ، خو چې څو پورې ستاسو قبض موجود وي هغه بیماریانې به ستاسو نه ډېکېږي، دوایي به تاسو اثر نه کوي. خو چې تاسو قبض ختم شي، قبض مو مات شي، هغه مسلې چې کومې دي به پخپله ختمې شي. څه مسلې دي؟ ګوره د کوم کس چې قبض وي، حاجت یې نارمل نه کېږي، روزانه واشروم ته نه ځي، 4-5 منټه کې هغه فراغت نه کېږي، فارغېږي نه د حاجت نه، د ده به په خېټه باندې درد وي، په ملا به درد وي، ټول بدن به دردونه کوي، جوړون درد به وي ورته، په سر به درد وي، اکثر نیم سیرې درد وي ورسره، بی پي به های وي، د خولې خوند به خراب وي، خبرې به بدې لګي، چړچړاپن چې ورته وایي، هسې به سبب تنګ وي، ساتنګې به وي، هضمه به نه راځي، بل نور بدن باندې به خوراک نه لګي، بدن به غټېږي نه خو خېټه به غټېږي. دا د قبض نښې دي. دویم چې کوم نارینه دي هغې ته مردانه کمزوري راځي، چې کوم د قبض مریض وي هغه ته مردانه کمزوري خامخا وي. نو دا ټول وجوهات چې کوم دي دا د یو قبض وجه ده. چې کله ستاسو مسلسل قبض وي نو هغه قبض بیا بدل شي په بادي بواسیر کې او آخري سټیج چې کوم وي هغه وي خوني بواسیر. نو چې کله خوني بواسیر شروع شو نو بیا ډېر زیات تکلیف دی حالت وي او بیا دا ختمېدل ډېر زیات په ګرانه کېږي. نو دې اسانه طریقه سره ډېره بهترین نسخه درته ښیم، داسې نسخه ده چې دا تاسو استعمالوئ نو څه مضر اثرات یې نشته دی او قبض به هم ختم شي، ورسره نورې فایدې هم تاسو ملاویږي، بدن ته ډېر زیاتې فایدې ورسره ملاویږي. کورنۍ نسخه ده، قدرتي نسخه ده او ډېره اسانه او ارزان نسخه ده. ګورې قبض دپاره دوایانې ملاویږي، هغه دوایان چې تاسو استعمالوئ قبض خو مات شي خو هغه ارضي فایده ورکوي. دویم د هغې مستقل استعمال چې کوم دی ډېر زیات مضر اثرات لري. دا چې کومه نسخه ده دې څه مضر اثرات هم نشته او فایدې مستقل ده انشاءالله. ګوره 3 اجزا لري، 3 جزونه دي، 3 خوراکونه دي. په لومبي نمبر به تاسو راواخلئ روغن بادام، د بادام ارک یا د بادام تیل ورته وایي، عام ملاویږي میډیکل سټورو کې، پنساریانو دوکانونو سره، ایون دا چې کریاني دوکان کې هم ملاویږي. تاسو روغن بادام راواخیستو، د هغې نه به 1 چمچ واخلئ، ورپسې به تاسو راواخلئ کیسټر آیل یعنی روغن ارنډ، دا هم عام ملاویږي، پنساري دوکانونو کې ملاویږي، میډیکل سټور کې ملاویږي. د یو ښې کپنۍ راواخلئ روغن ارنډ، کیسټر آیل هم ورته وایي، دا چې تاسو راواخیست دې نه 1 چمچ واخلئ. ورپسې به تاسو راواخلئ روغن زیتون، خو ډېر مشهور دي، تاسو خامخا پېژنئ. روغن زیتون نه هم تاسو 1 چمچ واخلئ، خو روغن زیتون به ایکسټرا ورجن راخلئ. په دې ما ویډیوز جوړې کړي، تاسو ته پته وي چې ایکسټرا ورجن کم تیلو ته وایي. نو دا 3 تیل دي، روغن بادام، روغن زیتون، روغن ارنډ. د دې نه به 1 چمچ واخلئ، 3 چمچ څښلئ، نیم ګیلاس په یو کې یا په 1 ګیلاس په یو کې یا په 1 کپ په یو کې، څومره تاسو څښلی شئ. تړ مو په یو کې نیم ګرم چې ورته وایي، چې یخ هم نه وي او ستاسو خوله هم نه سیزي، نارمل حالت کې وي. په هغې کې به د ماسخوتن نه 3 چمچې دا تیل دا ارک واچوئ او هغه پکې حل کوئ، مکس پې کوئ او دغه پی به وڅکئ. کم خلک پی نشي څکلی هغې دې په تړمو اوبو کې واچوئ خو ودې څکي. چې کله دا تاسو وڅکئ نو یو خو به ستاسو اندروني د معدې خشکي ختمه شي، د کولمو خشکي هم ختمه شي. چې کله ستاسو دننه د خشکي ختمه شي د کولمو او د معدې، نو ستاسو ټول ستاسو حاجت به په اسانه پاس کېږي، په اسانه به وځي. دا چې کله نه پاس کېږي دا قبض ولې کېږي؟ دا خشکي وي، بدن کې زموږ خشکي راشي. نو دې نسخې په استعمال، د دې تیلو په استعمال باندې به ستاسو دننه خشکي ختمه شي، د کولمو خشکي او د معدې خشکي، ورسره به ستاسو بیروني چې کوم بدن خشکي هم ختمه شي. سکین به مو سره ګلو کړي، یعنې چمک به پکې راشي، نرم نازک به شي، سکین هم سره اخیسته کېږي. بل دې نسخې سره اخته هم ډېر ښه کېږي، چې اخته پرېوځي، کمزوري وي یا پکې چمک نه وي نو اخته مو سره صحتمند شي، نو ډېر زیاته فایدې ده. بل به قبض ستاسو قدرتي طریقې سره ختم شي. نو دې مسلسل تاسو استعمال وکړئ، رزلټ به تاسو سره ورځ 2 کې میلاو شي، خو مسلسل چې استعمال وکړئ نو ستاسو کولمې به صحتمند شي، معده به صحتمند شي او د قبض مسله به ورسره ختمه شي. د بواسیر مسله کې هم دا ډېر زیات بهترین رزلټ ورکوي. په ځای دې تاسو دوایان استعمالوئ قبض لپاره، هغې دپاره تاسو دا نسخه استعمال کوئ. بل کوشش کوئ چې لږ حرکت کوئ، ګرځئ، اکسرسایز شروع کوئ، واک کوئ
او مزل کوي خامخا نو دې سره هم قبض مات شي. بل د اوبو مقدار پوره ساتئ، خامخا ورځې 8 ګیلاسه اوبه څښئ. فایبر ډېر زیات استعمالوئ. د ژرندې اوړه خورئ تاسو، د هغې ډوډۍ استعمالوئ. بل سلاد خامخا لکه نن سبا مولی شوه، ګازره شوله، بادرنګ شولو، د دې سلاد خامخا روزانه خورئ او شنې میوې په وافر مقدار کې استعمالوئ، نو ستاسو به انشاءالله قبض نه کیږي. که چېرې ستاسو دې نسخې سره قبض ختم شي انشاءالله نو ډېره ښه خبره ده. خو که چېرې تاسو دې سره هم قبض نه ختمیږي یا تاسو فایبر استعمال کوئ بیا هم قبض نه ختمیږي، یا که تاسو د میډیکل سټور نه دوا نه راخلئ هغې نه باوجود تاسو قبض نه ختمیږي، نو بیا تاسو زر ته زر اسپتال ته لاړ شئ، یو ښه ډاکټر ته ځان وښایئ. علمکه څه بل څه مسله نه وي، ځکه چې په ټوټکو باندې بیا تاسو ټایم ضایع شي او بیا هغه علاج نه تاسو محروم پاتې شئ. نو په وخت باندې بیا تاسو اسپتال ته لاړ شئ چې صحیح علاج وشي. او که نه ستاسو عارضي مسله وي نو دې نسخې سره به انشاءالله دا مسله ختمه شي. امید ده تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي. دغسې مستند معلوماتو باندې ویډیوز کتل غواړئ زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ، ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. زما را دعا ده الله پاک دې ستاسو او زما د ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي. الله دې ټول له صحت ورکړي سره زما، آمین. الله حافظ.